الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغاية ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. باب بیان د آداب د قضاء الحاجت کې نو په دې کې بعض احادیث تیر شوي دي، بعض آداب ذکر شول او بعض آداب ورسته په دې احادیثو کې راشي. په دې حدیثو کې هغه مسائل دي چې هغه مخکې تکرار شوي دي، نو زر ور باندې ورتېریږو چې بل باب ته ځان ورسیو. ورسته باب د په بیان د غسل کې د غسل احکام به ذکر شي. روایت د ابو ایوب الانصاری نه ده چې فلا تستقبل القبلة، تاسو مخ مکوئ قبلې ته، ولا تستدبروها او شام ماړوئ، بغایت په ډکو د اسماتي ولا بول تشو د اسماتي، ولکن شرق او غرب، لیکن تاسو مشرق ته مخ وړه مغرب ته. د نور مسائل مخکې تیر شوي دي. استقبال د قبلې، مخ قبلې ته کول او دارنګه شا ګرځول دا مکروه دي. ولکن شرق او غرب مطلب دا دی چې تاسو مشرق او مغرب ته مخ وګرځوئ، چې مشرق ته انسان مخ کړي، مغرب ته به څه شي شا شي، یا مغرب ته مخ شي مشرق ته به شا شي. دا په نسبت سره هغه علاقو ته ذکر کیږي کوم علاقو چې قبله په چا کې ده، په جنوب او شمال کې ده. لکه خاص کر مدینه والا ته دا امر دی. د مدینه په جنوب کې قبله ده، قبله جنوب طرف ته ده. نو د مدینه په شان ته کشورونه یا هوادونه چې په هغې طرف باندې پراته وي یا د هغې مقابل پراته وي چې شمال ته قبله وي، نو د هغې لپاره حکم دا ده. هر چې موږ او تاسو یا افغانستان پاکستان، نو د هغې لپاره دا حکم نه دی. موږ او تاسو به یا شمال ته مخ کوو یا به جنوب ته مخ کوو، ځکه زموږ په مغرب کې قبله ده. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر، څوک چې قضا حاجت ته راشي هغه استتار وکړي. استتار په دې حدیث کې دوه قسمه استتار او پرده ده. یو دا دی چې خپل عورت به پټوي په وخت د قضا حاجت کې. دویم استتار د عام بدن دی، پټول د عام بدن دی چې بیخي سړی خلکو ته ښکاره نشي. نو دواړه استتار یو خو واجب دی، دا بل مستحب او افضل غوره دی. استتار یعنې پرده کول د خلکو د سترګو نه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام و اذا خرج من الغائط، کله چې راووتلو د بیت الخلا نه، قال ویل به غفرانک، بخنه غواړم ستانه. غفرانک معنا دلته دا ده چې نطلب غفرانک یا اطلب غفرانک، موږ ستانه بخنه غواړو. د دې بیا مناسبت د ځای سره څه دی چې په دې ځای کې نبی علیہ السلام بخنه غوښتې ده. عام طور بخنه په هغه ځای کې غوښتلی کېږي په کوم ځای کې چې د انسان نه تقصیر یا کوتاهي یا ګناه شوي وي، نو هلته بخنه غوښتلی کېږي. نو حکمت په دې کې څه دی؟ مفسرین ګڼ جوابونه یا ګڼ حکمتونه بیان کړي دي. یو یې دا پکې بیان کړی دی چې غفرانک وی لکه څنګه چې زموږ نه د زموږ بدن د آرام کلو د چا نه د هغه ګندګۍ نه چې زموږ نه خارج شوله، بدن هم ورسره آرام شولو، نو دارنګه زموږ په زړونو باندې د ګناهونو بوج دی، ګناهونه موږ ته معاف کړي چې پوره بدن آرام شي. یو هغه یې دا کړی دی، حکمت یې دا بیان کړی دی. بل حکمت یې دا بیان کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به څه و؟ نبی علیه الصلاة والسلام به ذکر په هر حالت کې کولو، لکه مخکې موږ د حدیث بیان کړی و چې یذکر الله على كل احیانه، نبی اسلام به په هر حالت کې ذکر کولو. نو دلته نبی علیه الصلاة والسلام
بیت الخلا ته داخل شوی دی او لږ غوندې وخت یې ذکر نه دی کړی نو د هغه تقصیر دپاره څه غواړي بخښنه غواړي د هغه تقصیر او د هغه کوتاهۍ نه بخښنه غواړي بل حکمت علماو داسې هم بیان کړی دی چې غفرانک دا په معنا د شکر سره راځي غفرانک لکه د عربو په محاوره کې دا مشته دی یو حدیث کې ته هم اشاره شوې ده په معنا د شکر سره دی او شکر د دې وجه نه ده چې الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې خوراک وکړلو او دغه خوراک زموږ خېټې ته لاړلو دا انسان دپاره ضرر بیا واقع کېږي نو د هغې دپاره لاره اسانه کړه او د انسان نه وایستل دا هر څه نو اوس د دې په مقابل کې څه پکار دی شکر پکار دی نو غفرانک په معنا د شکر سره نو په هر ځای کې بیا مغفرت غوښتل دا به مستلزم چا لره نه وي ګناه لره به نه وي لکه نبي علیه الصلاة والسلام ته الله رب العالمین قرآن کریم کې څو ځایه د خبره کړې ده چې واستغفر لذنبک استغفار او بخښنه غواړه نو نبي علیه السلام خو ګناهګار نه دی نو بیا د هغې یو تفسیر دا کېږي چې دلته د استغفار او بخښنه غوښتل دا تعبدي دي دا ځان ته عبادت ته نبی اسلام به د دې وجه نه حدیث کې راځي نبی اسلام څه فرمایي چې واني لا استغفر الله في اليوم 70 مره زه د الله رب العالمین نه په ورځ کې اویا کرته بخښنه غواړم نو دا اویا کرته بخښنه غوښتل د ځان ته عبادت ته وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال فرمایات النبي راغی نبی علیہ السلام من الغایت قضا حاجت ته نفامرنی نمات امر وکړه ان آتیه چې زرا وړم غیت بثلاثه احجار درې کانی ورته راوړم فوجدت حجرين ما دوا کانی پیدا کله دوه تیګې مې پیدا کله ولم اجد ثالثا او درېمه تیګه مې پیدا نه کړ درېم کانی مې پیدا نه کړ فاتیته بروثه ما راوړل غیته یو خشایا خوشوي مې ورته راوړلو نو فاخذهما نو د دواړه واخیستل د دواړه کانی واخیستل والقى الروثه او د خوشوي وغورځولو وقال وی فرمایل انها رکس یقینا دا نجس ده بل روایت کې راځي چې ایتنی بغیرها راوړه بل اې دې نه یو مسله دا ثابت شوله چې ببل چا باندې کانی راوړل یا اوبه راوړل یا د اودس د اودس ماتې د اودس د وچاولو دپاره څه شیونه یا لږ مثلا کاغذ تشناب راوړل دا جایز دي اودس سړی کولی شي چې د چا نه خدمت واخلي د زوی نه واخلي د لور نه واخلي نو دا به انشاءالله په هغه کې نه داخلېږي به حیا کې لکه بعضې خلک د دې نه حیا کوي نبی علیه السلام د صحابو نه دغسې کار اخیستی دی خادمان دي دارنګه ملګری دي شاګردان دي دې نه دا کار اخیستی دی او بله مسله دا ثابته شوله چې د دریو کاڼو نه به کم سړی نه استعمالوي ایتنې بغیرها دا په دلیل دی چې بل راته راوړه او دا مسله مخکې موږ بیان کړې وه او بله مسله دلته په د حدیث کې دا ده چې بروثة خوشوی راوړلو د دې نه بعض علماو دا استدلال کړی دی چې د ماکول اللحم د هر هغه حیوان غوښه چې خوړل کېږي د هغې خوشایا او بول دا مردار دی د دې نه استدلال کړی دی لیکن دا استدلال دا ضعیف دی وجه دا ده چې په هغه کې صحیح ابن خزیمه کې د دې تشریح راغلی ده مخکې موږ دا مسله کړې وه چې هر هغه حیوان چې د هغې غوښه خوړل کېږي د هغې متیازې بول دارنګه خوشایه ده پاک دی که جامو ته ورسېدل نو جامه به نه ورڅه پلیتېږي نو د دې نه د استدلال په دې وجه باندې ضعیف دی چې بل روایت کې د تشریح راغلی ده ابن خزیمه یو روایت راوړی چې په هغې کې دا ورسره راغلی و چې دا د خر خوشوی و خر چې دی هغه حیوان دی چې د هغې غوښه نه خوړله کي نو بول او دارنګه خوشایه ده مردار دی نو د دې وجې نه نبي اسلام دا غورځولی دی او ویلي دی چې په دې باندې پاکي نه راځي دا نجس دی بل روایت راوړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث نهى نبی صلی الله علیه کړی دا ان يستنجى چې استنجا دې وکړي شي بچا باندې بعظم په ډوکی سره او روث او په خوشوي سره
وقال ویلی دی نبی علیہ السلام انهما لا يطهران یقینا دا دواړه شیونه چې دي طهارت نه راولي. د دې وجه موږ مخکې ذکر کړی و پاډو کې باندې د دې وجه نه کې چې دا غوړ د په صفای نه راولي نورم سره ګنده کیوي. ا دومره وجه دا ذکر کړی و چې دا د پیریانو لپاره خوراک دی. پاډو کې باندې د دې وجه نه څه نه کیږي استنجا نه کیږي. یا بعض اډو کې داسې وي چې تیروي نو انسان ته ضرر رسوي. او روس وجه مخکې ذکر شوی چې روس یعنی خوشوي سیرګین چې ورته وایي سیرګین باندې هم ځکه غنه کیږي. استنجا چې دا د جناتو د حیواناتو د لپاره خوراک دی نغې د باندې ضرر رسیږي. وانهما لا يطهران پاکیم نه راولي ګنده دي. داسې ګنده نه دي لکه څنګه چې مخکې موږ د خر د خوشایه په باره کې خبره وکړله. دا حدیثونه دلیل دی په څه باندې په دې خبره باندې چې شریعت هیڅ داسې یو شی نه دی پرېښی چې په هغې کې د څه وي انسان ته پکې ضرر وي او هغې د نه وي بیان کړی. احناف د بعضې احناف داسې دي چې هغوی بعضې وخت کې د خپلې فقې کمال بیانوي. کمال داسې بیانوي چې زموږ فقه چې دا کامله ده دا د واړو ماشومانو ته یا غټانو ته به ذهن کې ورچ. لیکن اصل کې به د خبره کې د دوی نقصان دا ده چې د قرآن او د حدیث نقصان بیانوي دغه عیب بیانوي چې مثلا قرآن او حدیث ناقص دي او زموږ فقه چې دا کامله ده. لیکن دا ډېره غلطه خبره ده. اوله غلطوالی دا دی چې مثلا د قرآن او د حدیث نقصان چې سړی بیانوي او دا ضمناً د نقصان بیانول دي نو دا کله کله انسان د ایمان نه په خارجيږي چې کله سړی سوي پوه وي. او بل وجه دا ده چې مثلا د خلکو په ذهن کې دا ورچوي چې دا فقه چې دا کامله ده او باید په دې پسې سړی لاړ شي نو دا بل نقصان دی. د قرآن او حدیث نه خلکو نظر اړول دي. نه باید خلکو ته په ذهن کې دا خبره ورواچولی شي چې قرآن او حدیث دا کامل دي. قرآن او حدیث څه دي دا کامل دي دې ته توجه پکار ده. تاسو ولیدل چې الحمدلله د اوداسه د لمانځه د مسائل به انشاءالله ذکر شي. یعنی داسې مسله د موږ په علم کې چې موږ هسې کشران یو زموږ په علم کې داسې مسله د څوک موږ ته وښیي چې په قرآن او حدیث کې د نه وي او موږ د ضرورت ورته وي انشاءالله چې موږ به جواب ورکړو د قرآن او حدیث. پاتې لا دا چې لوی علما موجود دي او شته دي نو قرآن او حدیث کامل دي او د علماو رایو ته او د هغوی نظریاتو ته هیڅ ضرورت نشته. هغوی چې کوم نظریات پیش کړي دغه اوس هم عمل نشي پې کېدلی. لکه ما تاسو ته مخکې دا مثالونه ذکر کړل د اوبو په باره کې څومره نظریات دي د احنافو فقهاو لیکن ضرورت ورته نشته هغې ته. نو دلته دوی دا خبره کوي چې ګوره زموږ فقه کامله ده او په هغې کې بعضې داسې شیونه دي چې هغه حدیث نه دي ذکر کړي. لکه مثلا په واښو باندې کا ورته وایي پارسي کې په دې باندې استنجا مه کوئ. دارنګه په شیشه باندې مه کوئ. دارنګه په نور شیونه ذکر کړي دي وی په دې دا په هغې کې شته زموږ فقه کې او په قرآن حدیث کې نشته. پېښوریانو به یو متل کولو د پېښور خلکو وی سل پاپړ او یو لاوړ. دا متل چا اورېدلی دی؟ سل پاپړ او یو لاوړ. لاوړ دی د سوټي ته وایي د لرګي ته. یعنې سل پاپړ کېږده او یو سوټی دی چې پرې راخطا کړو نو سل واړه به ټول مات شي میده میده به شي. نو زه دغه متل دلته تطبیقوم چې سل مسایل زموږ یو حدیث په باندې راخوشه که انشاءالله دا ټول به حل کیوي. زه دا وایم چې په حدیث کې الحمدلله کمال دی. کوم شی چې دوی ښیي چې دا په فقه کې شته او په حدیث کې نشته نو انشاءالله هغه په حدیث کې شته موږ په حدیث نه ورته ثابتوو. کوم شی نه چې دوی ښیي چې مثلا دا او دا او دا د هغې لپاره دا یو حدیث زموږ دپاره کافي دی. نبی اسلام فرمایي لا ضرار ولا لا ضرر ولا ضرار. نشته دی ځان ته ضرر نشته بلته. نو په شیشه کې انسان ته ضرر دی. په شیشه به ځکه استنجا سړی نه کوي چې انسان ته به د کې ضرر دی سبب انسان خپل ځان غوڅ کړي. او داسې نور شی نه چې ښودلي دي مثلا واښه یې ښودلي دي او دا شی نه په هغې کې بل ته ضرر دی حیواناتو ته ضرر دی حیوانات د هغې نه بیا استفاده نه کوي. نور کوم شی نه چې ښودلي دي اوس مثلا دوی ډېره قیمتي ټوټه ښودلې ده نو هغه به بل حدیث کې داخل چې تاسو د مال د ضایع کولو نه ډډه وکړه. نهار رسول عن کثرت السؤال
و اضاعة المال د زیات سوالونو نه نبی اسلام منع کړی دا او دانګه د اضاعة المال نه نو داسې قیمتي کپړه چې وي نغم په حدیث کې الحمدلله راغله نو ډېر داسې حدیث دي چې د جمعې پر ورځ موږ خطبه کې دا خبره ذکر کړله چې بعضې داسې حدیث دي چې ټول دین راګیرې وي نو یو د حدیثونه دا حدیث هم د لا ضرر ولا ضرر دا حدیث هم هغه حدیث دی چې ټول دین راګیر کړی دی او په ډیرو مسایلو کې الحمدلله د زموږ په علم باندې ډیر مسایل ما په دې باندې حل کړي دي یو وخت یو مجلس کې ناستو نو ډوډۍ راوړله شوله په دې ډوډۍ کې سوې ډوډۍ وه سوې دا چې وسوځي په اور باندې پېښور کې ولته نو بیا دا خبره وشوله چې دا سوې ډوډۍ به جایز وي خوړل کې به نه وي جایز لیکن زما په علم کې الله دا خبره راوچوله چې د سوې ډوډۍ ته به کتل کېږي که چېرته به دې کې ضرر و د انسان معدې ته د انسان ته نو دا سوې ډوډۍ به سړی نه خوري الحمدلله په حدیث کې دا حدیث دغې ته شامل دی لا ضرر ولا ضرر نو داسې ډېر الحمدلله ډېر مسایل دي چې په حدیث باندې حل کېدلی شي دا مسله شوله بل حدیث راوړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نبی علیہ السلام دا همیشه د پر یاد لرئ او خپل کشرانو ته عوام ملګرو ته دا خبره په ذهن کې همیشه وراچوئ چې قرآن او حدیث کامل دي او په بل شي کې کمال نشته دی په بل شي کې نقصان شته دی کمال پکې نشته تر قیامته پورې چې څومره مسایل راځي تیر کال زموږ یو ملګری د استخباراتو کې هغه ماته یو مسله د استخباراتو ولا راکړې ده چې د دې حل په فقه کې راوبس ما ورته چې په فقه کې نشته دی په حدیث کې شته چې نه فقه کې راته پیدا کړ نو فقه کې بعض مسایل دغه نشته دی وسم نشته ډېر بعض نه بلکې ډېر مسایل نشته دی فقه کې خو لیکن په حدیث کې شته ډېر داسې مسایل دي عام طور لکه اوس چې معاصر مسایل دي دا فقه کې څوک هم نشي پیدا کولی لیکن الحمدلله په قرآن حدیث نه سړی رایستلی شي دغه حل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی استنزهوا من البول تاسو ځان بچ کړئ د چا نه د بولو نه فإن عامة عذاب القبر منه ځکه عام عذاب قبر چې دی دا چا نه دی د دغه بولو د څاڅکو نه دی حاکم کې راځي مصدق د حاکم کې اکثر عذاب القبر من البول زیاتر عذاب د قبر چې دی دا د بولو نه دی د حدیث نه مسله څه ثابته شوله مسله دا ثابته شوله چې بول چې دی دا پلیت دی د انسان بول او په هغې کې د ماشومانو مثلا مخکې موږ ذکر کړې وه چې د ماشوم چې د شپږو میاشتې وي خوراک یې نه وي کړی د هغې په پاکولو کې بیا شریعت اسانتیا کړې ده دا مسله مخکې تېره شوې وه نو بول د انسان چې د پلیت دی دا یوه مسله شوله بله مسله دا شوله چې د دې نه عذاب قبر جوړېږي فإن عامة عذاب القبر منه نو دا یو بل سبب د عذاب قبر شو بله مسله دا ثابته شوله چې عذاب قبر دا ثابت دی رد دی په چا باندې په منکرین حدیثو باندې او دارنګه رد دی په معتزلهو باندې رد دی په هغه خلکو باندې چې هغوی عذاب قبر نه مني نو په د ټولو باندې رد وشو عذاب قبر دا ثابت دی په قرآن باندې ثابت دی په حدیثو باندې ثابت دی دا اوسني منکرین حدیث چې د پاکستان کې ډېر په عروج باندې دي په ترقۍ باندې دي ډېر رشد یې کړی دی او دوی عامه خبر دی د قبر د عذاب نه انکار دی لیکن عذاب قبر دا د حدیث نه ثابت شوله فإن عامة عذاب القبر منه نو ته دې پورې دا حدیث ولوصل شول ان شاء الله بیا به سبانی درس کې یو بل باب شروع کیو چې هغه به باب په بیان د چا کې د غسل کې او دغه احکام به ان شاء الله بیانېږي الله رب العالمین دې موږ تاسو بصیرت په دین باندې نصیب کړي او دانګه عمل دی الله رب العالمین موږ تاسو ته را نصیب وګرځي وبالله توفیق